سلامونه دوستانو، امید ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. دوستانو څنګه چې مونږ او تاسو ته پته ده چې د چیټ جی پی ټي د راتلو نه بعد د دنیا هر یو کار آسان شوی دی او چیټ جی پی ټي په دنیا کې یو داسې انقلاب راغلی دی چې هغه د هر انسان مشکل ختم کړی دی. خو اوس خاص کر مونږ پښتانه به مونږ په د چیټ جی پی ټي د خپل ځان لپاره څنګه استعمال او د چیټ جی پی ټي نه به مونږ څنګه فائدې اخلو. لکه څنګه چې نور خلک چیټ جی پی ټي د ځان لپاره استعمالوي، هغه په چیټ جی پی ټي باندې خپل کاروبارونه روزګارونه چلوي او د چیټ جی پی ټي له کبله هغه پیسې ګټي. نو اوس مونږ پښتانه به څنګه چیټ جی پی ټي د خپل ځان لپاره استعمالو، د خپل کاروبار لپاره به استعمالو، د خپل سکیلز لپاره به استعمالو او د دې چیټ جی پی ټي نه به مونږ څنګه پیسې ګټو. اوس دوستانو څنګه چې مونږ او تاسو ته پته ده چې دنیا ډیره زیاته ډیولپ شوې ده، هر هغه کس کامیاب دی څوک چې سکیلز زده کوي، هغه هم د ای آی. مطلب زما دا نه دی چې تاسو یا زما ویډیوز وګورئ یا زما نه د ای آی سکیلز زده کوئ، نه، تاسو یا د پنجابي نه زده کوئ، د انګریز نه زده کوئ، د هر چا نه چې زده کوئ، خو تاسو د ای آی زده کړئ وکړئ. ولې چې په راتلونکي وخت کې د انسانانو قدر چې کم دی هغه به بالکل ختم وي. په فیلډ کې به تاسو ته انسان په نظر رانشي، بلکې هر یو کار به په اټومیشن یعنی اټومیټیکلی د ای آی په ترو باندې کیږي. او اوس دوستانو د چیټ جی پی ټي په دور کې، د ای آی په دور کې مونږ په خپل کورونو کې د خپل موبایلونو نه پیسې هم ګټلی شو، خپل کاروبار هم جوړولی شو، خو د دې لپاره د لږ سکیلز او د لږ سوچ ضرورت دی. باقي چې کم کارونه دي هغه به مونږ له چیټ جی پی ټي کوي، باقي چې کم سکیلز دي هغه به هم چیټ جی پی ټي یوز کوي. مونږ به صرف یو څو فارمولې دي دا به مونږ اډ کوو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې وخت کې کوم چې پرمپټ انجینیرینګ دی د هغې له کبله خلک ډېرې زیاتې پیسې ګټي. اوس دوستانو زه خپل ویډیو طرف ته چې مونږ به چیټ جی پی ټي د خپل ځان لپاره څنګه استعمالو. د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده او مهمه خبره دا ده چې چیټ جی پی ټي نه مونږ پیسې ګټلی شو. په چیټ جی پی ټي باندې مونږ خپل یو کاروبار روانولی شو او دغه سکیلز، دغه کاروبار، دغه ټول هر څه به مونږ له چیټ جی پی ټي کوي. خو په دې ځای کې به مونږ چیټ جی پی ټي ټرین کوو چې صرف چیټ جی پی ټي ته به مونږ یو آیډیا ورکوو، هغه به په یو آیډیا باندې مونږ ته کار کوي. اوس دوستانو چیټ جی پی ټي نه مونږ دا تپوسونه کوو چې یاره انفارمیشن تی اخلو یا مونږ سټوډنټان یو، هر یو فیلډ کې یو، نو چیټ جی پی ټي مونږ ته جواب هم راکوي، زموږ مشکل هم حل کوي. اولنۍ خبره دا ده چې د ټولو نه اول به مونږ چیټ جی پی ټي ټرین کوو. مطلب دا چې دا به د خپل ځان لپاره تابعدار جوړو چې څه مونږ غواړو چې چیټ جی پی ټي ایگزیکټلی هغه سیز مونږ ته تیار کی. اوس ډیر زیات ملګری داسې دي چې هغه په چیټ جی پی ټي باندې کار کوي، خو د هغې کار چې کوم دی نو بالکل په غلطه طریقې سره روان دي، د هغه ریزلټ هم ایگزیکټ نه وي. نو د دې لپاره د ټولو نه اول به مونږ چیټ جی پی ټي ټرین کوو. اوس دوستانو که ته سټوډنټ یې، که ته انجینیر یې، ډاکټر یې، یا ته کنټینټ کریټر یې، د دنیا په هر شعبه کې ته ستا دپاره دا نننۍ ویډیو ډیره زیاته ضروري ده او ته په دې ویډیو سره خپل هر یوه دنده د چیټ جی پی ټي له کبله مخې ته بوتلی شي او په اعلی سکیل سره ته خپل کاروبار پروفیشنل جوړولی شي. د ټولو نه اول به دوستانو تاسو لاړ شئ او چیټ جی پی ټي به ټرین کوي. اوس په چیټ جی پی ټي مونږ څنګه ټرین کوو؟ د چیټ جی پی ټي نه به په کومه فارموله سره مونږ کار اخلو. د ټولو نه اولنۍ خبره یاد وساتئ چې د چیټ جی پی ټي نه به په 3 اهمې طریقې دي. د دې ورکولو نه بعد به چیټ جی پی ټي زموږ دپاره کار کوي. اولنی څیز دا دی چې رول. چیټ جی پی ټي به تا ته په کم رول کې کار کوي. تا ته به ایز ا ډاکټر کار کوي یا به تا ته یو ټیچر کار کوي. ته به د چیټ جی پی ټي نه چې کم کار اخلي نو اولنی کار اخسته دې ته رول وایي. نو ته به چیټ جی پی ټي له یو رول ورکې. لکه مثال طور په نننۍ ویډیو کې زه د چیټ جی پی ټي نه د یو ډاکټر رول اخلم. دویم نمبر سیز دی ګول. ګول زما دا دی چې دې ته زما په سر درد دی او زه به ایگزیکټ د خپل سر درد چې کومه مساله ده نو دا به زه چیټ جی پی ټي ته وړاندې کوم. دریم نمبر سیز ډیټیل دی. اوس اولنی سیز رول چې کوم دی هغه ډاکټر شو. دویم نمبر ګول دی، نو ګول زما سره د سر درد شو او دریم نمبر زما سره ډیټیل دی. نو ډیټیل مطلب دا دی چې زما په سر باندې درد راځي. آیا زما په پوره سر درد دی یا په نیم سر می درد دی یا زما په سر درد کله راځي چې دا یخ شي درد پې راځي، نو دا ډیټیل به زه دې له ورکم. د دې نه بعد به چیټ جی پی ټي ماته پوره ایگزیکټ چې کوم انفارمیشن دی هغه به ماته راکړي. اوس دوستانو ډیر زیات ملګري داسې دي چې هغه د چیټ جی پی ټي نه کار اخلي
خو هغه په دې فارموله سره کار نه کوي، د هغې د وجې نه د هغه چې کم انفارمیشن وي یا چیټ جی پی ټي چې د هغه دپاره کم کار وکړي نو هغه ایګزیکټ نه وي. نو اوس چې کم انټرنیشنل فارموله ده هغه به هم مونږ فالو کوو او په یو پرمپټ میتھډ باندې به مونږ کار کوو چې د هغې سره به انتهایی ډیر په اسانه سره او ډیر په ایګزیکټ طریقې سره به چیټ جی پی ټي مونږ ته زمونږ کار حواله کوي او چیټ جی پی ټي به زمونږ دپاره 100% کار کوي. نو د دې دپاره مونږ ځو چیټ جی پی ټي ته. دوستانو سمپل به مونږ د خپل موبایل چیټ جی پی ټي کولاو کو او په دې ځای کې اوس دوستانو ډیر زیات ملګري کوم چې اهمه خبره دا ده چې مونږ په چیټ جی پی ټي باندې کار کوو خو چیټ جی پی ټي ایګزیکټ مونږ ته کار نه کوي. نو د دې وجه دا ده چې چیټ جی پی ټي مونږ ټرین کړی نه دی. چیټ جی پی ټي ته مونږ صحیح درست معلومات نه دي ورکړل. اوس به زه څنګه چیټ جی پی ټي د خپل ځان دپاره او کوم چې درې مین خبرې دي هغه به په دې ځای کې زه څنګه اپلای کوم چې چیټ جی پی ټي ایګزیکټ زما د مایند مطابق ماته خبره وکړي او کوم یو څیز چې زه تیارول غواړم هغه څیز بالکل کریکټ ماته جوړ کړي. نو دوستانو په دې ځای کې اوس سمپل مونږ لکه سمپل زه سرچ کوم چې describe a YouTube content for YouTube automation. دا زما یو سمپل کوېسچن دی. اوس په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې تاسو ته به د یوټیوب اټومیشن په باره کې اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې زما چې کوم کوېسچن و د هغه ماته جواب میلاویږي. اوس دوستانو په دې ځای کې چې زما کوم جواب دی نو دا په ایګزیکټ او په صحیح طریقه سره ماته نه میلاویږي. اوس دوستانو په دې ځای کې زه د چیټ جی پی ټي نه د یو کنټینټ کریټر یا د یو سکرپټ رایټر کار اخلم خو په درست طریقې سره یې اخلم. لکه مطلب دا چې زه د خپل یوټیوب چینل لپاره ویډیو جوړوم یا د خپل فیسبوک ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړوم د هغه دپاره زه سکرپټ لیکم خو چې دا چیټ جی پی ټي ماته بالکل ایګزیکټ یو سکرپټ تیار کړي چې خلک کو شک او شبهات بیانوي چې یاره دا سکرپټ چې کوم دی نو دا چیټ جی پی ټي تیار کړی دی یا زیاتره ملګري داسې دي چې هغوی سکرپټ تیار کړي خو د هغوی سکرپټ چې کوم دی هغه بالکل غلط وي. نو دوستانو په دې ځای کې زه چیټ جی پی ټي د سکرپټ رایټر په طور باندې استعمالوم او په دې ځای کې تاسو په دې فارمولې سره که تاسو د هرې شعبې سره تعلق ساتئ نو په دې فارمولې سره تاسو چیټ جی پی ټي د خپل ځان دپاره استعمالولی شئ او په دې ځای کې به چیټ جی پی ټي تاسو له بهترین جوابات درکوي. سمپل دوستانو زه به لاړ شم او په سرچ بار کې به ولیکم. د دې دپاره اهم فارموله دا ده چې act like write a script for YouTube channel for YouTube video. Title is how to make money online. اوس دوستانو په دې ځای کې ما د چې کومه فارموله د اکټ لایک لکه په ښه طریقې سره تاسو د چیټ جی پی ټي څخه خبرې وکړئ نو په ښه طریقې سره او په درست انداز سره به تاسو ته د دې جواب هم میلاو شي. اوس دې ځای کې تاسو ګورئ آنلاین ان پښتو په پښتو کې ته زه دا کوېسچن کومه نو ګوره چې په پښتو کې به ماله سکرپټ تیاری خو په بهترین انداز باندې به تیاری څنګه چې مخکې به ماله تیاراو او کومې غلطیانې وي پکې نو اوس به چې ماله کم سکرپټ تیاری نو دا به بالکل چینج وي. نو په دې ځای کې تاسو کتلی شئ دوستانو چې په دې ځای کې السلام علیکم دوستانو کوم چې هوک دی هغه ماته جوړ شو. که تاسو غواړئ چې انلاین پیسې وګټئ له کوره کار وکړئ او د موبایل یا لیپټاپ له لارې عاید جوړ کړئ نو دا ویډیو تر اخیره ضرور وګورئ. اوس دوستانو په دې ځای کې څومره په بهترین طریقې سره ماله د ویډیو هوک جوړ کړی دی. بیا د هغه نه بعد چې کوم طریقه نمبر 1 فریلانسینګ لکه فریلانسینګ موږ څنګه کولی شو کور کې چې کوم فایور اپ ورک او فریلانسینګ یا د یوټیوب چې کومه طریقه د ای آی ټول نو څومره چې هم د آنلاین ارنینګ ګټلو طریقې دي کوم ټولز دي نو هغه A to Z په دې سکرپټ کې ماته تیار شوي دي. د دې وجه دا ده چې په صحیح طریقې سره او چیټ جی پی ټي ما ټرین کو زما چې کوم مایند دی هغه ما په چیټ جی پی ټي کې انوالو کو نو د هغه د وجې نه چیټ جی پی ټي به ماله بهترین او په درست انداز کې جواب راکوي. اوس دوستانو زما د خبرې او زما د ویډیو مقصد دا دی چې تاسو اکټ لایک
دا یو فارموله ده چې تاسو د هر یو سیز تپوس کوئ نو دا به تاسو ته په پرو لیول کې په پری طریقې سره تاسو له جواب درکوي. اوس که تاسو سټوډنټس یئ او تاسو د دې نه مدد غواړئ نو هم به تاسو دا طریقه اپلای کوئ. که تاسو کنټینټ کریټرز یئ، که تاسو په هر یو مسله کې ګیر یئ نو تاسو به د چیټ جی پی ټي له ترو دغه مسلې حل کولی شئ. او دوستانو تاسو هر یو ټاپک دپاره لکه که ته وایې چې زه یوټیوب چینل جوړ کړم څنګه یې جوړ کړم نو هم ته راتلی شي او د چیټ جی پی ټي نه په دې انداز کې کوېسچن کولی شي. که ته وایې چې زه خپله ویډیو وایرل کړم نو د ویډیو دپاره چې په دنیا کې څومره آیډیاز دي، څومره طریقه کار دي، نو په دې طریقې سره ته راتلی شي او د دې نه پوښتنه کولی شي نو دا به تا د بالکل په صحیح انداز کې جواب درکوي. او که په نورو طریقو سره ته د دې نه پوښتنه وکړې یا په نورو طریقو سره دا ته استعمال کړي نو دا به تا ته اگزیکټ او ستا چې کوم ګول دی هغه به تا ته درنه. اوس ډېر زیات ملګري داسې دي چې هغه په چیټ جی پی ټي کار کوي خو د هغوی طرز عمل او کومه طریقه ده هغه بالکل غلطه ده او په دې وجه سره د هغوی کارونه چې کوم دي نو هغه په صحیح طریقې سره نه کیږي. اوس دوستانو تاسو لاندې کتی شئ چې د دې دپاره بیا تاسو له تھمنیل هم جوړئ، چې کوم ټایټل دی هغه هم درکوي، ډسکرپشن هم درکوي او د دې د تھمنیل چې کوم ډیزاین ټولز دي هغه تاسو ته هم ښایي. نو په دومره بهترین او په پرو لیول کې دا کار کوي. نو امید دی دوستانو چې په دې فارمولې سره تاسو په چیټ جی پی ټي کار وکړئ نو ستاسو هر یو کار به په اګزیکټ طریقې سره وشي. که ویډیو د باندې خلک لیدلي ویډیو لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د نور ای آی یوټیوب چینل، د فیسبوک، یوټیوب او د هر یو پلیټ فارم باندې که تاسو کار کول غواړئ، د هغې زده کړې حاصلول غواړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او چې کومې مسلې تاسو ته نو په کمنټ سیکشن کې تاسو پوښتنه کولی شئ. د الله په امان.